ډاټسن په سیټ پورې ختم اوس او دا 30 د ډاټسن ورخلاص ته او دا ټرک چې سړک په غاړه ولړل د پریم نه مضبوطه شیشه نه ده ډیرور به درستو بل غاړه شي گئی او دی شیشه چې له دا کوپړې وله کنه गजब बेइज्जती है. फाइनल ब्लॉग मेरे कम से स्टार्ट हो रहा हुई ने. अरे कहना क्या चाहते हो? सुजुकी की रवानी में और ब्लॉग में स्टार्ट हो. टोल नावल था शिकार दे जम्बो स्टूडियो था शिकार दे डेर रोज उस स्टूडियो नेम तले के ना नजू और नूर खबरें तेरे कब शब तेरा बाल तले गुरा जाए. او چې څنګه رالم स्टूडियो ته نو بس روټه راغلی و دا وی نه الګ الګ صبر کو کنه موږ صبر کو میلمانه یو وخت راغلی موږ وخت نو ما نو بس روټه موټه بوس خورو غب شپ په لګو راځي دا چې کنه کړی را زما فیورټ دی कंट्रोल कंट्रोल حد دې دوی کدو ساګو دا څه خبره ده کنه چې تقریبا 2 مورز د ما بلاګ نه کړي او پته نه لګي څه چلې زه ټول روز وزګار نه سم لګ ټول ورځ پروت ما او بلاګ نه کوم निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल. تاسو ته پته یې ما خپل موټر سایکل خرڅ کړي نو سار ز په سوزکی کې راغلې ما پرشکا کې دل تر ورسېدم کنه موږ په جنګلو نو ځکه چې راګیرا او اختور سره دوړ ډک شو نو بس اوس پم ځان د وخت کور ته رسول ځکه چې بیا وروسته ګاډي نه اکثر مسالې کې نه ګاډي لیټ شي زمونږ کلی ته بیا ګاډي نه بیا پیاده ځو نو زه دومره لري نه خو خیر پیاده تل موږ لږ ډیر نه دی خو نو بای دا څه خبره ده جوس روان شو کور ته زو او غب شپ په الته لګو راځي زو لکه تابري وقت دا دغه ولې کې هو دا معلومه سی بند شي او خراب کړي. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. بو خراب کړي هر ټیم دی بو کې پروتي دا چلتا را پر اخره چې خراب شي ته لګ دوبو نه کلاس بای دا سچويشن په ما باندې چرته نه دی راغلی لکه زم موټر سایکل ډیر اخلم خرصوم کنه زر زر بس بدلوم خو لکه دا نن چې کوم سچويشن دی لکه نن زه پیاده روانم دا وینه ګاډي نشته او بس پیدل روانم زمونږ سټوډیو نه زمونږ کور ته تقریبا 15 منټ لار ده چې په موټر سایکل راځي خو چې په ګاډي کې راځي کنه مطلب پبلک ګاډي کې سورلو په ګاډي کې راځي نو کرا پای وګي یو نیمه غنټه کې بدر راځي ځکه چې ځای په ځای ودرېږي او بس کسانو چتی خيږي نو ډیر ځات ټیم اهلي نو ډیر لیټ راورسېدو بس ماجیګر موز د تقریبا راورسېدو ماجیګر موز مو کو او اوس په خبرې ترې غب شپ لګو وای دا څه خبره ده کنه چې زما د چرګان چې ګنو سار راسي دا شانتي بندي په دی وجه باندې چې ذکر نه مګنن دا سوکرا بار کيم نه او دا مونږ ځکه نه را بار کو کنه خوشي مطلب لګ نه پریدو په دی وجه باندې زمونږ د کور چې ده کنه غیر چا پیر نن ټول پټی دي دا وای نه دی غلطم پټی دي دی غلطه کورونه نه دی غلطم پټی دي نو ګیدړ وغیرہ دا راځي او چرګان زمونږ نه تختي نو په دی وجه باندې مونږ دې خوشي نه پریدو لکه مطلب دې ته مناسي او زما دې دوه چرګان لا یو نوې مرګ راغلی دا وای نه دا مې نه راوسته بلا دا چرګان چې مار چان راوستي کنه نو ماته هغه کس وی مرګري وی دې ته پنجره کې خبر اور واچو وی دا به خوشاله ای نو مور ته پنجره کې خبر اور واچو خو یې خوندونو کو او ار ورځ بس بار تر وزي او دلته په خاورو کې لبي کې خدا صحیح خبره ده چرګ چې ده کنه دا په خاوره کې ساتي مرګ راغی کنه خدا بل اوس په بو کې لامبلې دی وخت وبتلې اوس وی ډاکټر لزو چې څه چلو کی صفائی لوګي خبر نه زجو زموږ په کلی کې تقریبا 3 ډاکټران دي کنه لکه 3 سټور دي 3 نه بلکې سلور دي اب سلور ول سټورونو کې یو ووم کولاو نو چې لکه موږ ته دراغه خولې وي اسی مطلب ګیټونه برګلو شیشه باندې کړې وي ندی روډ په غاړه باندې دا ګلونه راهتلې دي دا ویني هغه دیم دی او دام دی پراسکا دا ټول روډ په غاړه باندې دي شي کنه څومره زیات خون به کو څومره مزه به کوله او زمونږ دی مرګري په ګل دی او آیډیا ورکړه کنه وی چې کوچاري څه چارو سره کا شاته ګوره لګې ډېری پیسې راکړه نو بیا وسه چل کای نو لری بخیر دی کړو مطلب خپل ګولونه یا د سی خپل اونته ګوته دا به روډ په غاړه کاری سیډونه به فوټ پات اونته کې یا ډېره مزه کوي وزنګ حکومت دغه نه کوي نو دا خبر مونږ بسو ایو خو پښتانه هم ته پته ده کنه به ځای شي نه پی کنه دا دې خبر نه کنه دا زمون کار دی
لکه مطلب دا دی چې دې کې حکومت دومره موږ نشو بدنامولی زموږ کار دی که چېرې دا ګلونه وکرل شو نو ټول خلک په مطلب لکه هېڅوک به یې نه پرېږدي، هر سړی به ځان له کور ته وړي. خو خیر زموږ خلک ته الله پاک پوهه کړي. نو آخر کار موږ ډاکټر صاحب وموندو او اوس راځو ډاکټر صاحب دکان ته. ډاکټر صاحب مونځ کوي، چې مونځ وکړي بیا به دې سړي له غوږونه ګوري. دا غوږ دی. نو زمونږ نننی بلاګ چې وکنه نو هغه دومره و. امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي. که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان. او یو خبره مې شاعره شوه، ما چې رات 2 ورځې بلاګ نه دی کړی که نه نو د هغې بخښنه غواړم. انشاءالله کوشش به کوم چې بلاګ ډیلی راځي.